نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې موږ مخکې د ضمیرونو درس شروع کړی وو نو څلور ډوله ضمیرونه مو ویلي وو چې لږ د شمېر په حساب سره مو مخکې شاته سره وویل. د هغه څخه وروسته موږ ډیمونسټریټیو پروناون وایو. ډیمونسټریټیو یا اشاروي ضمیر. اشاروي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د یو اسم یا اسمونو ته اشاره کوي چې یو اسم یا اسمونو ته اشاره کوي. A demonstrative pronoun points out a noun. The demonstrative pronouns are that, these, this, those. چې دا دغه څلور دانې دي دغه اشاروي ضمیرونه چې په پښتو کې معنا وي هغه ډیر، دغه او دغه ډیر. That is a good idea. دغه یوه ښه نظریه ده. These are flowers. دغه ګلان دي. That معنا هغه، these معنا دغه ډیر. That معنا هغه، these معنا دغه ډیر، this معنا دغه، those معنا هغه ډیر. ښه، په پښتو کې چې مثالونه وایي دغه یو کتاب دی، هغه یو ښه نظریه ده، دغه ډیر ګلان دي. These د ډیر د پاره استعمالیږي او that د مفرد لیر د پاره استعمالیږي. These د جمع نږدې د پاره استعمالیږي او this د دغه مفرد د پاره استعمالیږي او those د هغه لیري جمع د پاره استعمالیږي. چې دا موږ کولی شو په نور جملو کې استعمال کوو. مثلا that is a book هغه یو کتاب دی. These are books دغه کتابونه دي. This is a book دا یو کتاب دی. Those are books هغه ډیر کتابونه دي. څلورم ډول چې دی هغه سوالیه ضمیرونه دي یا interrogative pronouns. Interrogative خپل سوال کولو ته ویل کېږي. An interrogative pronoun is used in a question. د interrogative ضمیرونه چې دي په سوال کې استعمالیږي. It helps to ask about something. دا د یو شي په اړه د پوښتنې کولو کې کومک کوي. د interrogative pronouns are interrogative یا سوالیه ضمیرونه عبارت دي what, which, whom and نور. صحیح دی. what معنا څه شي، which معنا کوم، who معنا څوک، whom معنا څوک. دا دواړه تقریبا یو رقم معنا لري لیکن په استعمال کې څه فرق دی. compound words ending in مرکب لغتونه لکه په لاندې ډول سره اور سره استعمال ختمیږي. such as معنا لکه whatever هر څه چې، whichever کوم یو چې، whoever هر یو څوک، whomever هر یو څوک. دغه اووه دانې دغه سوالیه ضمیرونه چې دي دا اووه دانې دي چې عبارت دي د who, what, when, which, where, how, why. who معنا څوک، what معنا څه شي، when معنا څه وخت، which معنا کوم یو، where معنا چیرې، how معنا څنګه، why معنا ولې. راځو بل ډول ضمیرونو ته چې پنځم ډول ضمیرونه دي indefinite pronouns نامعلوم ضمیرونه. An indefinite pronoun refers to an indefinite person, place or thing. Indefinite pronoun include all, any, both, each, everyone, few, many, neither, none, nothing, several, some and somebody. An indefinite pronoun refers to an indefinite person. نامعلوم ضمیرونه د یو نامعلوم شخص، ځای یا شي دپاره استعمالیږي چې هغه عبارت دی د لاندې دغه څخه، د لاندې مثالونو څخه چې all معنا ټوله، any معنا هیڅ یو یا هر یو، both معنا دواړه، each معنا هر او everyone معنا هر یو، few معنا لږ او many معنا ډیر او neither معنا هیڅ کله، none معنا هیڅ یو، nothing معنا هیڅ شی او several معنا اکثره، some معنا ډیر، some معنا یو څه او somebody معنا یو څوک. مثال په لاندې ډول سره دی که تاسو د مثال ته وګورئ something smells good. یو شی ډیر ښه بوی کوي، یو شی ښه بوی کوي. many likes salsa with their chips. ډیر خلک د چپسو سره، د دوی د چپسو سره سالسا خوښوي. سالسا هغه د چپسو سره چې سره خوړل کېږي چې څه شی بولي، زما څخه خپل اوس نوم هېر دی.
بل ځو ارتباطي ضمیرونو ته شپږم ضمیرونه ارتباطي ضمیرونه چې relative pronouns بلل کېږي. relative pronouns are those pronouns which used instead of noun in sentence and connect to sentence and as below. relative یا ارتباطي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې په یو جمله کې د یو اسم پر ځای استعمالیږي او دوی جملې سره مشلوي چې د لومړي جملې دپاره د لومړي اسم دپاره په دومه جمله کې تشریح راغلی وي. مثلا دغه ضمیرونه موږ په اشاروي ضمیرونه او دغه ضمیرونه کې هم ویلي ول په سوالیه ضمیرونه کې، لیکن دلته وظیفه جلا دلته وظیفه د ارتباط ده، د دوو جملو ارتباط دی چې د لومړي اسم دپاره د په دومه جمله کې تشریح راغلی وي. that هغه which کوم who څوک whom څوک. you should bring the book ته باید هغه کتاب راوړې. that you love most کوم سره چې ته ډېره مینه کوې. that introduce you love most دغه that کلمه چې ده دا د love most وروستنۍ جمله راغلې ده دا چش کوي معرفي کوي. which describes the book کوم چې د لومړي اسم دپاره د دغه اسم دپاره راغلی وي د دغه په اړه تشریح راغلی ده یا وضاحت پکښې راغلی دی. اتم intensive pronoun تاکیدي ضمیرونه یا emphasizing pronoun یا هم دواړه یو معنا ده. تاکیدي ضمیرونه چې ډېر تاکید پر کېږي د یو اسم چې تر دې مخکې راغلی وو د هغه په اړه ټینګار کوي چې دا رښتیا هم دغه مخکني اسم ولا کړی دی. an intensive pronoun emphasize its antecedent the noun that comes before it. the intensive pronoun are herself, himself, itself, myself, ourselves, themselves, and yourselves. Each of these words can also act as a reflective pronoun. See above. هغه ضمیرونه چې پر مقدم اسم یا مخکنی اسم باندې تاکید کوي کوم چې تر دغه ضمیر مخکې راغلی وي. دغه ضمیرونه خپله د انعکاسي ضمیرونو په ډول هم عمل کوي یا وظیفه یا رول اجرا کوي چې دا ضمیرونه د دغه اووه ضمیرونو څخه عبارت دي. مثال د خبرې کچېرې I myself don't like oranges. زه خپله نارنج نه خوښوم. دا په مثال کې کچېرې موږ تاسې وایو نو دغه مثال موږ په پښتو کې همدغسې ویلی سو. I myself don't like orange. زه خپله نارنج نه خوښوم. موږ داسې هم ویلی سو چې زه نارنج نه خوښوم، لیکن دا myself د ډېر تاکید دپاره ورته راغلی دی، یعنې زه خپله نارنج نه خوښوم یا زه خپله غوښې نه خوښوم. تاسې کې خوښوئ خوښه کړي، لیکن زه خپله زه د خپل ځان د تاکید دپاره زه غوښې نه خوښوم. مثال دا یو مثال وایه که زما غوښې ډېرې خوښې دي. ندایه ضمیر exclamatory pronoun. ندایه یا د ناري یا د حیرانتیا ضمیر دا هغه ضمیرونه دي چې د هیجاني احساساتو او فکر لپاره استعمالیږي. لکه these pronouns are used for sudden feeling of mind. د دماغ د هیجاني احساساتو دپاره استعمالیږي. لکه او واو دا د ځینو دغه په خاطر استعمالیږي، د ځینو حیرانتیاو په خاطر باندې استعمالیږي دغه ضمیرونه چې یو شی ته دي ډېر حیران شي واو دا څومره ښایسته شی دی. لسم چې دی reciprocal pronouns دي. these pronouns also called also used for a person thing which act and react of another. دا هغه ضمیرونه دي چې د شخص شي لپاره استعمالیږي چې یو تر بله عمل او عکس العمل کوي. دغه ضمیرونه عموما د دوه شیانو لپاره چې یو تر بله عمل یا عکس العمل سره شي استعمالیږي. مثلا each other هر یو چې موږ داسې ویلی سو چې each other هر یو بل one another یو بل څه شي چې دې ته متقابل ضمیرونه ویل کېږي، یعنې دوه جانبه په دې ضمیرونه په دې دغه کې
ضمیرونو کې عموما دوه شان سره ذکر کیږي یا دوه شان یا دوه اشخاص سره ذکر کیږي یا یو شی او بل شخص سره ذکر کیږي چې دا یو تر بل ډیر ګران یا یو تر بل عکس العمل شي یا یو تر بل سره خرابوي یا سموي دا هغه د پاره استعمالیږي صحیح. نو دا زموږ ضمیرونه چې د ضمیرونو اخرنی ډول reciprocal pronoun وو. ان شاء الله آینده کې به د خیر سره د فعل په اړه درس ووایو. السلام علیکم ورحمت الله.